السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. څنګه چې تاسو له پته ده چې کوم د واجد کوکو عاشق عطاالله خان چې کوم دی د مردان سره تعلق ساتي او چې کوم واجد کوکو پسې مختلف قسمه ویډیوګانې کولې، یقینا هغه چې کله جیل ته لاړ په هغې باندې مې ویډیو مونږ کړي وو چې یاره اوس د جیل نه رها شوی دی، ورځ دوه کېږي. اوس د هغه چې کوم بیان دی ډېر ملګرو ته یا سافټویر ورته اپډېټ کړئ یا هر څه، هغه حقیقت سره شیر کوم چې د هغه سروجه سوه واجد کوکو پسې د ویډیوګانې ولې کولې. نو راځئ له اول د هغه شارټ کلیپس وګورئ چې کله د جیل نه آزاد شو، د مردان جیل نه، چې څه وایي. دا خو د مردان جیلو او که زه د اډیالي جیل ته هم لاړ شم که نه، خو په دې خبرو زما څه پروا نشته دی. خو ما ته زما والد صاحب وایي، زموږ د کلي مشران دي، یاران دوستان دي، چې یاره ته په واجد کوکو پسې نورې ویډیو مه کوه. سم په خدای که نه، که ما له سافټویر اپډېټ کړی، زه چې کله لاړم جیل ته نو قسم په خدای چې ما سره خلکو تصویران ایستلې، ویډیو راسره کولې. ما دا نه مغسول چې دا جیل دی، ما ویل چې دا خو زما خپل کور دی. زیاتر پیجونو والا ویډیو کوي او پوسټونه کوي. ملګرو د هغه دا کلیپس به هم کتلی وي چې یاره په هغې کې دی څه وي چې یاره زه جیل ته لاړم او مطلب دا دی په هغې کې ما سره خلکو تصویران ویسته او خلکو ویډیوګانې کولې چې یاره دا واجد کوکو پسې چې کوم ویډیوګانې کولې دا هغه هلک دی. بهرحال اوس وایي چې زه جیل نه راخلاص شوم، تو اوس راته وایي زما پلار چې کوم دی دا نصیحت کوي، دا خبرې راته کوي مشران زموږ د کلي وغیره چې یاره ته واجد کوکو پسې نورې ویډیوګانې چې کوم دی مه کوه. هغه ځکه چې دا لکه ما څنګه ویلو چې یاره داسې یو د بدنامۍ غوندې خبره ده چې یاره مثال په طور یو هلک رالیږي او په بل هلک باندې مینې او هغه ته دا افرې کړي چې یاره زما خوښ زما خواله راشه ما له جواب راکړه مختلف قسمه. اوس د دا حقیقت ته سر شیر کوم، یاره په خپله باندې زموږ یو ملګري ته دا چې کوم دی میسیجونه کړي چې یاره زه نه واجد کوکو پېژنم، نه ما چېرته لیدلی دی، مطلب دی نه مې دا خواهش دی، نه مې زما خوښ دی چې یاره نه مې دا خواهش دی چې راشي ما سره دې میله وشي، ما سره دې ملاقات وکړي یا دې ما له څه ریپلی څه جواب دې راکړي. بهرحال اصل خبره او اصل مقصد مې څه دی چې یاره زه صرف مطلب دا دی لږ ډېر فیمس شم، خلک مې وپېژني. نو بهرحال دلته موږ په بله ویډیو کې هم ویلو چې یاره مطلب ته به فیمس هم شي او ځان یې فیمس هم کړو، خو په داسې خبرو باندې او په داسې انداز کې چې یاره که ته هره ویډیو بیا ورکې نو تا د به خلک څه وایي چې یاره ته پلان کې، ته د قومي لوټ کار کې، ته دا چل کې، ته دا چل کې، مختلف قسمه خبرې به راځي. هغه ځکه چې دغه ویډیو داسې کړی و چې یاره واجد کوکو په دا پټو تاسو وینئ، دا واجد کوکو دی، د دی ټیک ټاک هم کوي او باقاعده زما خیال په یوټیوب باندې د چینل دی. نو ده په ده پسې ویډیوګانې کولې او خبرې دا وه چې یاره ما خواله راشه. بهرحال نو که ده ویلې وی یا داسې بله کارنامه ده کړې انشاءالله دی مشهور شو. نو مشهور په واجد کوکو شو، خو داسې د یو بدنامۍ په طور باندې چې یاره مطلب خلک بد ګڼي چې یاره دا او تا د یو هلک پوښتنه کوله او دا د مختلف قسمه خبرې کولې. دا نو ټولو ملګرو له خواست چې یاره ته زموږ ملګري ته میسیج کړی چې یاره نه زه واجد کوکو پېژنم، نه ما لیدلی دی، نه مې ورسره څه کار شته، او خو بس صرف د ځان فیمس کولو دپاره. نو څومره چې ملګري دلته چې کوم دی کنسل مه کوئ، ځکه په هغه تېرې ویډیو کې موږ هم لږ مطلب دا دی دته خبرې کړي چې یاره الله دې تباه و برباد کړه. بهرحال خو د حقیقت پته چې کوم دی دا زموږ ملګري ته چې کوم دی اوس هغه وایس بهرحال ما سره نشته، خو مطلب یې دغه و چې یاره زه صرف مشهور شم. نو څنګه چې ما وویل مشهور شو، خو ډېر د بدنامۍ په دغه باندې چې یاره را روان وخت کې به هم دته خلک بیا په ښه نظر نه ګوري، ځکه چې یاره ده دا ویډیوګانې داسې کړي دي او ویډیو داسې کړې وه چې یاره هغه د ناقابل برداشت وه چې یاره ته د یو هلک پوښتنه وکړې. نو دا و تر دغه ویډیو چې یاره دی د جیل نه آزاد شوی دی او دا د نه بیان و.